أما بعد زمام مسلمان ورونو شو حدیث شریف میں پڑھو پیغمبر علیہ السلام حدیث میں توصیف ہوئے کہ دنیا ډېر نازک ژوند دی هغه باطلو شو جماعتونو نه او د دین د خبرو نه ډېر تاوان حدیث دا دی چې جبریل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 15 خبرې وکړې او زمونږ پیغمبر چې ویلي دي نو دا یې موږ ته کړي دي دا وصیتونه دي او د پیغمبر علیه السلام دومره ښایسته خبرې دي چې دا په سرو زرو لیکل غواړي هله سړي ته معلومیږي چې سړی د احادیثو علم لري او د هغې یو جمله واوري او پاک زړه باندې یو ډاکټر دی د سرمنې ډېر غوسناک دی خو شیخ عبدالسلام ویل الله د غوسناک ډاکټران چې دي دا ډېر قابل دي والله علم چې دې کې به څه راځي چې بد اخلاق اکثر تکړه هغه ویل ما یو حدیث اورېدلی دی او ما ته ډېره فایده راکړې ده ما ویل کوم حدیث ویل دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې شکی کارونه پرېږده او بې شکه کار کوه ما ورته یو اورېدلی ده موږ شکر ده په زرګونه اورېدلي ته به پکې چې د خپله ډاکټري ګورې او نور احادیثو کې دنیا خیر هم دی او د آخرت خیر هم دی نو جبریل راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته 15 خبرې وکړې اوله خبره ده عش ما شئت فانک میت چې ګوره څومره ژوندی اوسېږي خو بې شکه ته به مرې ان چې راشي دې کې زور چې ګوره بېشکه مرې به پام کوه دویم وعمل ما شئت فانک مجزی به چې څه کوې کوه خو سزا به درته رسېږي د ښو بدله هم شته او د بدو هم شته حتی جزمنګ نبي فرمایلي دي علیه الصلاة والسلام چې ای خلکو که خپه کې مازغی لاړ که ستړي شوئ او خفه وئ تبه در باندې راله نو په دې پوه شوئ چې دا به د نه څه کمی شوی او دا د هغې په بدله کې دا تکلیفونه ته ورسېدل او آخرت د عذاب نه به الله خلاصوي او درېیمه خبره ورته دا وکړه واحبب من احببت فانک مفارقه چې دنیا کې د چا سره مینه کې کوه خو ګوره ته به د جدا کېږي که ښځه د ډېره خوښې خو ګوره جدایي به راځي که پیسې د ډېر خوښې خو ګوره جدایي به راځي که مال او دولت د ډېر خوښې خو ګوره دنیا د جدایي ځای ده یا به ته مخکې کېږي او یا به هغه مخکې کېږي او بیا ورته دا ویل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم بیا پوه شه چې شرف المؤمن قیام اللیل د مسلمان شرافت چې دی نو دا د شپې مونځ هر سړی دا غواړي چې زه کلي کې عزتمند سړی وی او ای زما مؤمنان ورونو شرافت په تقوا کې ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم او شرافت د شپې په مانځه کې ده کوشش کوئ ګوره د شپې مانځه کې داسې رازونه دي دا خلک چې زموږ د ګاونډ نه لاړ اسمان ته وختل او الله ډېر کامیاب کړو نو کیدای شي د دې وجه ده چې دا شپې دعاګانې کوي او موږ نه پاسېږو سړی نه پاسېږي څه دعا به وکړو نو د مسلمان شرافت د شپې مونځ دی اخري خبره ورته دا وکړه چې عزت په دې کې دی چې د خلکو نه مستغني شه چا نه تمه مه کوه څومره چې د چا نه مستغني دومره به عزتمند یې دومره به په هغه قدرمن یې او څومره چې چا ته محتاجه کېږي دومره به په هغې سپکېږي دا 15 خبرې وي الله دې زموږ عمل کې راولي او چلو اذکار کوي الله هم په عافیت کې لاره